د ستر او واکمن څښتن په سپېڅلي نامه د سکون سوشل میډیا د برخې درنو لیدونکو سلام، ستړي مسئ. هیله د ټول به روغ او جوړ اوسېږي او وختونه مو په خیر وي. دا ډاکټر خپرونه ده چې زه اوسې وړاندې کولو ته راغلی یم او په دې خپرونه کې موږ د تل په څېر سره یوه روغتیایي موضوع ټاکو او د ډاکټر صاحب څخه معلومات تر تاسو پورې رسوو. په نننۍ خپرونه کې موږ غواړو چې د کنجنیټل هارټ ډیزیز یا CHD یا د هغه ماشومان چې زړونه یې سوري اوسېږي د همدې ناروغۍ مربوط معلومات درته درکوو چې دا څنګه یو حالت دی، څنګه پیدا کېږي، لاملونه یا سببونه یې چې دي، ولې یو ماشوم په داسې ناروغۍ باندې اخته کېږي، او کله چې دغسې یو ماشوم په وجود کې داسې ناروغي لري یا په هم اصطلاح کوي چې زړه یې سوری اوسېږي، کومې نښې نښانې د ده پر ظاهر باندې ښکاره کېږي، کورنۍ څنګه ورباندې پوهېدلی سي او د مخنیوي لارې چارې څه دي، او همداراز پر تداوي باندې بیا هم معلومات درسره شریکوو. تمه دا ده چې تاسو درانه لیدونکي دغه برخه تر وروستیو راسره وګورئ. د همدې موضوع د څېړلو او سپړلو لپاره چې دغه موضوع به راته څېړي په هلمند کې د طب پوهنځۍ استاد او همداراز د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص او د معدې او اعصابو ناروغیو معالج ډاکټر ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالوکیل اکرم په خپرونه کې راسره دی او پر همدې موضوع به معلومات د موږ او تاسو لیدونکو سره شریکوي. په پیل کې ډاکټر صاحب ستړي مسئ، ښه راسئ خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. واسکسه محترم تاسو او د سوشل میډیا درنو کتونکو ته نیکي او سلامونه په دې هیله چې صحت ولرئ. ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب دغه CHD څه ډول یو حالت دی؟ واسکسه محترم واقعا ډېر ښه موضوع مو انتخاب کړې ده چې CHD یا کانجنیټل هارټ ډیزیز یا ولادي د زړه ناروغي د دې وقوعات ټولنه کې زیات دي او اکثریت ټولنه کې اکثریت کورنیو کې دغه ناروغان شته یا دغه مشکل شته. په همدې اساس ډېر ښه ده چې دغه ناروغۍ په مورد باندې درانه کتونکي معلومات ترلاسه کړي. CHD یا کانجنیټل هارټ ډیزیز داسې ناروغي دي چې کله ماشومان پیدا کېږي په ولادي شکل سره په قلبي سیستم یا په زړه کې مثلا یو ډیفیکټ یا مشکل ولري چې کله دغه ډیفیکټ یا مشکل د ولادت څخه د پیدایښت څخه شتون ولري نو دې ناروغۍ ته کانجنیټل هارټ ډیزیز ویل کېږي. لکه ځینې ماشومان مثلا د زړه د دهلیزونو ترمنځ چې ارشیمونه ورته وایي د راسته او چپه یا د زړه د وینټریکلونو یا بوتینات چې ورته وایي راسته او چپه د دې تر مابینځ که چیرې په نارمل حالت کې کمرابیلیتا شتون نه لري، که چیرې دلته یو سوری شتون ولري په ولادي شکل سره د راسته طرف څخه چپه طرف ته وینه مثلا شنټ کې دغه کې شفټ کېږي یا د عموما د چپه څخه راسته طرف ته شفټ کېږي، نو دغه حالت موږ تاسې کانجنیټل هارټ ډیزیز وایو او بیا دغه ناروغۍ ته عموما ESD یا VSD ویل کېږي چې دا خپل ځان ته طبي اصطلاحات دي. دا ناروغۍ چې دی دا عموما ولادي ناروغۍ دی، په ولادي شکل سره په ماشومان کې پیدا کېږي، نو په همدې اساس دغه ناروغۍ ته کانجنیټل هارټ ډیزیز ویل کېږي. بله ډاکټر صاحب، ولې یو ماشوم د داسې یو حالت سره مخ کېږي؟ یعنې هدف دا چې هغه لاملونه، هغه فکټورونه، هغه سببونه چې د دې ناروغۍ لامل کېږي هغه څه اوسي؟ عزیز محترم، د ماشومانو کې په مختلفو سیستمونو کې ولادي ناروغۍ منځته راتلی سي، مثلا په تنفسي سیستم کې، مثلا په هضمي سیستم کې، یو دغه څخه قلبي سیستم دی چې ځینې ډیفیکټونه یا ځینې مشکلات په ولادي شکل سره د ماشوم په صحت کې منځته راځي. نو په همدې اساس د دې کانجنیټل هارټ ډیزیز هغه واضح یا سپیسیفیک کاز معلوم نه دی چې د کم کاز یا کم سبب د نګاه څخه په ماشوم کې دغه ناروغي منځته راغلې ده. ولې ابتدا د ریسک فکټورونه لري. ریسک فکټورونه دا دي چې کله مثلا د ماشوم د مور په بدن کې ابتداد ګټور مواد کمبود شتون ولري، مثلا لکه انیمیا یا کمخوني شتون ولري، یا د مور بدن کې فولیک اسید په نامه مواد دا کم وي، یا هم د مور بدن کې عموما نور ایزنشل مایکرو نیوټرینټ دي، مثلا لکه ویټامینونه دي، مثلا یا کلسیم دی چې منرال ورته وایي، یا نور د دغسې کمبود کې شتون ولري، نو د ځینې ماشومانو کې د دغه کانجنیټل هارټ ډیزیز وقوعات به زیات وي. همدارنګه د مور عموما نیوټریشن یا تغذیه ده، که چیرې مور صحت سم اوسېږي یعنې کم مال نیوټریشن ونه لري یا سوی تغذیه حالت ونه لري، نو د دې ماشومان به سالم وي. که چیرې د مور په صحت کې کم د سوی تغذیې مربوط کم مشکلات شتون ولري، بیا نو په دوی کې د دوی په ماشومانو کې دغه کانجنیټل هارټ ډیزیز وقوعات به زیات اوسېږي. او دریم شی چې دی هغه د مور عمر دی. هغه خویندې کله چې د دوی عمر تر 15 کاله لوړ وي ولادتونه کوي، یا هغه خویندې چې دوی عمرونه تر 18 کاله کم وي دوی ولادتونه کوي، نو په دغسې ولادتونو کې وقوعات ډېر زیات چې شوي د کانجنیټل هارټ ډیزیز وي.
ځینې ریسک فیکټرونه چې ما یادونه وکړله دغه دي ولې کوم واضح سپیسیفیک کاز معلوم نه دی. همدارنګه د مور واکسینونه دي چې که چیرې پر وخت واکسینونه کې ممکن ماشومان سالم وزر، که چیرې ځینې واکسینونه پر خپل وخت باندې تطبیق نه کړي ممکن د ماشومان چې شي د دې ماشومان په سجري یا کنجنټل هارت ډیزیز شکل سره تولد شي. مننه. او ډاکټر صاحب د هر لامل یا هر سبب له وجې چې ماشوم د دې حالت سره مخ شوی دی څنګه د کورنۍ غړو باندې پوهېدلی شي؟ کورنۍ کې ماشوم ګرځي دوی څنګه پوهېدلی شي چې د ماشوم دغه ستونزه لري باید یو مربوطه ډاکټر ته یې بوځي؟ وسیق صاحب محترم ډېر واقعا پر ځای پوښتنه ده. څنګه کورنۍ پوه شي چې د دوی ماشومان دغسې ناروغي لري؟ که چیرې راځو هغه ماشومان چې مثلا تولد سي او د دوی د مثلا د پیدایښت اولې شپې اوسېږي داسې ماشومان اکثره وخت که چیرې کم قلبي مشکل ولري دوی چې کله د مور شیدې خوري یا کم سکینګ چې کوي نو دا ماشومان ډېر ژر د مور شیدې یا د مور تی پرېږدي. یعنې حد اقل د 10 څخه تر 20 دقیقې پورې ماشوم په متواتر شکل سره نسي کولی چې د مور شیدې وروي یا د مور شیدې سک کړي. دوی ډسنیا یا نفس تنګي لري، خسته کېږي، نو په همدې اساس د هر 3 تر 15 دقیقې پورې د مور تی پرېږدي او عموما تر څو چې بیا د تنفسي مشکل حلیږي بیا شیدې شروع کوي. نو که ځینې ماشومان داسې مشکل ولري د مور شیدې ژر پرېږدي کورنۍ باید متوجه شي دا ماشوم یې ممکن قلبي مشکل ولري. همدارنګه ځینې ماشومان د تیرېدنې په جریان کې په دوی باندې ابتداد خولې یا سویټینګ راځي عموما پر تندي پر شاوخوا د مخ پر شاوخوا باندې او ماشوم خپله ستړی معلومیږي. نو په همدې اساس کورنۍ باید دې ته متوجه شي. ځینې ماشومان د نفس تنګۍ سره عموما په دې کې تنفس غیر منظم اوسېږي، تنفس یا چټک تنفس اوسېږي چې ټکیپینیا ورته وایي، یا مثلا ډیفیکلټ بریتینګ اوسېږي چې مثلا مشکل تنفس لري. همدارنګه د تنفس په جریان کې ماشوم کې سیانوز راځي، شینوالی عموما چې هغه د خولې پر شاوخوا یا د ګوتو نوکانو پر شاوخوا باندې په دې ساحو کې سیانوز راځي چې دا بیا هم د شینوالي په اساس هم د قلبي ناروغۍ 2 ټایپه دي، سیانوټیک هارت ډیزیز ورته وایي او اسیانوټیک ورته وایي. همدارنګه ځینې ماشومان ډېر ژر چسټ انفیکشن یا د سینې انتانات دوی ته زیات پیدا کېږي، ژر سینه بغل کېږي. یعنی مریض هر هفته کې هر میاشت کې یو وار حتما باید ډاکټر ته نمونیا یا سینه بغل په لوحه باندې مراجعه وکړي. همدارنګه ځینې ماشومان دی وزن نه اخلي، هر څومره چې د دوی تغذیه سمه وي، هر څومره چې د دوی فیډینګ سم وي ولې بیا هم ماشومان وزن نه اخلي. همدارنګه ځینې ماشومان دي ځینې فزیکي حرکات په دوی کې محدود وي، ځینې شوخي شیطاني مثلا د عمر مطابق هغه کم اوسېږي، یعنې دوی د ځینې فزیکي حرکاتو ټولرنس یا تحمل نه لري. نو دا د سجري یا کنجنټل هارت ډیزیز ځینې وصفي یا سپیسیفیک کلینیکي ساینونه وه. دې ته ورته ممکن نور هم کلینیکي ساینونه هغه مربوطه په هغه سیسټم پسې ولري. که چیرې دغسې کلینیکي اعراض ولري چې ما مخکې یادونه وکړل په یو کورنۍ کې په یو ماشوم کې شتون ولري، کورنۍ باید متوجه شي دا ماشوم قلبي مشکل ممکن ولري، باید یو صحي کارمند یا ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو د دې د ماشوم مشکل معلوم سي او مربوطه تداوي ورته اجرا سي. ډاکټر صاحب دغسې ناروغانو لپاره د مخنیوي لارې چارې هم شته؟ وسیق صاحب محترم ډېره مهمه ده چې باید موږ پر دې باندې بحث وکړو. اصلا د سجري یا کنجنټل هارت ډیزیز د مخنیوي لپاره کوم واضح تګلاره نشته، ولې ډېره مهمه چې ده هغه د مور صحت په نظر کې نیول دي. یعنې باید هغه خویندې چې دوی ولادتونه کوي باید د مور تغذیه سم اوسېږي، په تغذیه کې ټول غذایي مواد باید شامل اوسېږي، هغه ماکرو نیوټرینټ یا غټ غذایي مواد یا مایکرو نیوټرینټ یا کوچني غذایي مواد، مثلا پروټینونه، شحمیات یا چربي، کاربوهایډریټ یا خواږه مواد، ویټامینونه، منرالونه، همدارنګه مختلف غذایي مواد باید د دې په غذا کې شتون ولري. دوم دا دی چې د مور په صحت کې یو تعداد عموما امراض شتون ولري، هغه امراض باید پر خپل وخت تداوي شي، لکه مثلا ځینې د رحم ناروغي دي چې پی ای ډي ورته وایي، پیلیویک امپلیمنټري ډیزیز، دا باید پر وخت تداوي شي. ځینې نور مثلا ځینې میتابولیکي ناروغي دي لکه عموما ډیابیټ دی او مثلا هایپرتایرویډیزم او هایپوتایرویډیزم او بل دا باید پر خپل وخت باندې تداوي شي او کنټرول شي. همدارنګه مور ته باید په منظم شکل سره واکسینونه تطبیق شي، پر خپل وخت باندې واکسینونه تطبیق شي. د مور استراحت باید په نظر کې ونیول شي، فیملی پلانینګ باید په نظر کې ونیول شي، یعنی د ولادتونو ترمنځ باید فاصله په نظر کې ونیول شي. همدارنګه هغه خویندې چې دوی لوړ عمر اوسېږي تر 15 کاله لوړ عمر اوسېږي باید ولادتونه ونه کړي. دا هغه تګلارې دي چې د سجري یا کنجنټل هارت ډیزیز په مخنیوي کې مهم رول لري. که چیرې دا تګلارې تطبیق شي ممکن وقوعات
د دې ناروغیو کم شي. بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. په وروستیو کې په لنډه کې که پر تداوۍ باندې هم لیدونکو ته معلومات ورکړو. وسیق صاحب محترم، د کانجنټل هارت ډیزیز یا عموما د دغه ولادي د قلبي ناروغیو تداوي د عموما د ناروغۍ په سیورټي یا شدت پسې اړه لري. که چیرې دغه ناروغي ډېره شدیده اوسېږي یا عموما دغه د زړه سوری غټ اوسېږي، نو هغوی اکثره وخت جراحي پروسیجر ته ضرورت لري چې باید جراحي پروسیجر ورته اجرا سي یا مریض د عملیات اجرا سي او تر څو ناروغي تداوي سي. ولې که چیرې دغه CHD یا کانجنټل هارت ډیزیز مریضي په دې ناروغ کې شدیده نه اوسېږي، نو بیا دې مریضانو ته میډیکل تداوي کېږي یا طبي تداوي کېږي، ورسره د ماشوم تغذیه په نظر کې نیول کېږي، ورسره د ماشوم واکسینونه په نظر کې نیول کېږي، ورسره د ماشوم پاکي او صفایي په نظر کې ورسره نیول کېږي، او ورسره تعداد دواګانې ورته ورکول کېږي تر څو پر خل باندې پریلوډ او اپټر لوډ چې په طبابت کې ځینې اصطلاحات کارېږي دا کم سي. د وخت په تېرېدو سره چې کله د قلبي عضلې په ډیامیټر یا قطر کې زیاتوالی راځي، نو هغه هول یا سوری کراکره آهسته شکل سره خپله بندېږي یا کوچنی کېږي چې بیا ماشوم په نارمل حالت کې خپل ژوند مخ ته بیولی سي. نو تداوی هم میډیکل ده یا طبي تداوی ده او هم سرجیکل یا جراحي تداوی لري. بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. د خپرونې وخت مو بشپړ شوی دی. دا چې تاسو د CHD اړوند معلومات لیدونکو ته ورکړي پر اساس ډېره مننه. وسیق صاحب محترم، ستاسو څخه هم ډېره زیاته مننه او د درنو کتونکو څخه هم زیاته مننه په دې هیله چې دغه ویډیو خپرونې تر اخره سره اورېدلې وي او د CHD یا کانجنټل هارت ډیزیز د ناروغۍ په مورد څه معلومات ترلاسه کړي وي، او که چیرې ځینې ماشومان خپل په کورنۍ کې ولري، هیله ده چې هغه زموږ د خبرو څخه په استفاده باندې یو ښه مربوطه تشخیصي سنټر ته په راهنمایي کړي تر څو مریض پر وخت باندې تشخیص او تداوي شي. بیا هم د درنو کتونکو څخه وسیق صاحب ستاسو څخه ډېره مننه. ښې چارې او ښه ژوند. ډېره مننه لیدونکو له تاسو هم مننه. کور ما چې خپرونه مو تر وروستیو راسره ولیدل.